د کندهار ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست اړوند د ډنډ ولسوالۍ محتسبینو د ځایي اوسیدونکو په همغږۍ د یوې اجباري نکاح او دوه د کورني تاوتریخوالو پیښو مخنیوی کړی او پیښو عاملین یې د لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. د ډنډ ولسوالۍ د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو امر مولوي عین الدین صادق د یاد خبر پخلی کوي او وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی او اجباري نکاح غیر اسلامي کړنې دي چې د اسلام او بشري حقونو خلاف دي. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د شریف سرخ کلي اوسېدونکي چې خپل د ښځې سره مشکلات جوړول ظلمونه کول زارې خوړلې وه چې موږ محتسبین خبر شولو بیا مو د هغه د تداوی و د مشکلاتو حل وروکړي هغه مو د مرګ وژغورله. دوهمه موضوع خپله موږ د 1.5 لک افغانیو په بدل کې د کورني تاوتریخوالي او د رنګ د بدرنګۍ په خاطر خرڅوله چې بیا موږ محتسبین د دې ظلم څخه خبر شو مخنیوی مو وکړي. درېیمه موضوع په سن باندې ډېر ضعیفه سپین ږیری دی د 15 څخه زیات عمر لري. یوه ښځه ځوانه د 6 لکو افغانیو په بدل کې په نکاح کړې وه چې ښځه هېڅ نه وه راضي نه ګزاره ورسره کول نه ورسره تلل نو مشکلات یې راغلي وو. بیا محتسبین خبر شولو د هغه مخنیوی مو وکړي هغه مو دلته راوغوښته موضوع مو سره ورحل کړله. بلخوا یو تن دیني عالم قاري سید ذکر الله هاشمي یادې کړنې مثبت اقدام بولي او وایي چې وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر سي په دغه اجتماعي مسایلو کې دخالت کوي او د شریعت پر رڼا کې دا مسایل او شخړې د خلکو مابین کې حل کوي. دا به ډیر ښه اقدام وي او په دې کې شک نشته چې افغانان هم اعتماد په دې خاطر کوي چې اکثره محتسبین علما دي. الحمدلله سن دغه اقدام د وزارت امر بالمعروف یو ښه اقدام بولم او په عین وخت کې زه دا غوښتنه کوم چې داسې دخالتونه باید ډیر کړي وزارت امر بالمعروف د محتسبینو له طریقه د خود وزارت له طریقه ډیر شخړې به په افغانستان کې اجتماعي شخړې به تا به د پای ټکی کې ښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبین ډاډ ورکوي چې اجباري نکاح او کورني تاوتریخوالي ترڅنګ ورته نورو غیر شرعي کړنو مخنیوي ته ژمن دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي ترڅو د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي.